بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د کندهار ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د نوي جماعتونو له ملا امامانو او قومي مخورو سره اصلاحي ناستې ترسره کړي. د غراض د دې ولایت محتسبینو له 15 نظامي مرکزونو د امیر المؤمنین حفظه الله د امر بالمعروف وزارت د سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. د پلازمینې کابل ښاري ریاست د 22 حوزو د امر بالمعروف محتسبینو د دې حوزو اړوند ښوونځیو او کورسونو څخه د وزارت له لوري د ورکړل شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. او پر ښوونکو او زده کوونکو یې ټینګار وکړ چې سیرت او سرت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي. د کونړ ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د 8 ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره بېلابېلې اصلاحي ناستې ترسره کړي. په دې ترسره شوو ناستو کې محتسبینو پر ښوونکو ټینګار وکړ چې د زده کوونکو د علمي روزنې ترڅنګ د هغوی اخلاقي روزنه وکړي څو مو نوی نسل د اسلامي احکامو خبر او په اسلامي روحیه سمبال وروزل شي. د بغلان ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر ریاست محتسبینو د پل خمري ښار اړوند د چرګانو اته هغو مسلخونو څخه چې چرګان پکې په غیر شرایطو کې حلالېدل لیدنه وکړه. په دې لیدنو کې محتسبینو د دې ځای مسؤلینو ته د شرعي ذبح له ښودلو وروسته پر هغوی ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې د داسې کړنو له ترسره کولو ډډه وکړي چې د اسلام مقدس دین یې د نه کولو امر کړی وي. بلخوا د زابل ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز اړوند له ځینو روغتونونو څخه د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. په دې ترسره شوو لیدنو کې محتسبینو د روغتونونو له مسؤلینو وغوښتل چې سیرت او سرت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او د خپلو ښځینه ډاکټرانو او کارمندانو کاري چاپیریال او د تګ او راتګ لارې ځانګړې کړي. داد شریعت نظام داد شریعت نظام داد شریعت نظام داد شریعت نظام داد شریعت نظام